علیکم. دا ویډیو تاسو وګورئ، ډېر په تکلیف سره دا ویډیو راغوم او انتهایی خفه یم. د ماشوم سپي چې چلی دی او زه ولې اوبه ورکوم نو اوبه دی نشي څښلی. اوبه چې ورکوم نو د چې کوم مری د هغه نه خلي، دته تقریبا چې هوا لګي نو هغه سره دی یریږي او ډېر زیات ګډ وډ دی. دا ماشوم سپي چې چلی دی او یو میاشت مخکې اوس پلار راوستی دی نو دکې د ریبیز چې کوم جراثیم دی هغه په دکې خواره شوي دي. نو د دې ویډیو مین مقصد صرف زما دا دی چې کله ماشوم سپی وچیچي، کو هغه د کور سپی او کو هغه د بهر چې دا کوم سپي ګرځي بازار کې کوڅو کې کو هغه سپی او کو هغه اوریجنل سپی ستنې چې ولې لګولې، کو هر سپی چې ماشوم وچیچي نو ډایرکټ ماشوم لاستنې لګوي. د سپي چې کوم دا ریبیز ویکسین دی هغه ته ډایرکټ لګوي. هغې 5 ستنې دي په 0 3 7 14 28 ډیز باندې. او دین علاوه چې کوم زخم دی هغه به تاسو په اوبو باندې پاک وینځئ او زخم به کولا او پرې د پای په پټۍ نه لګوئ. دې سره سره به انټي بایوټیک او د ټي انجکشن لازمي لګوئ. او کو ان کیس تاسو ته د انټي ریبیز ایمون ګلوبلین ملاویږي نو هغه تاسو ولګوئ. د زخم نه غیر چاپیره نیم او نیم په مټ باندې لګوئ. د سپي دا کوم انټي ریبیز ویکسین چې کوم دی دا ډېر لازمي دي. ان کیس کو تاسو د پیسو ته ګورئ چې دا ګرانې دي یا ملاویږي نه په سرکاري هسپتال کې او بیا پیسو اخیستی نه شو نو ماشوم ماست تاسو ټول عمر دپاره چې کوم دی نو هغه بایلی، ځکه چې دا جراثیم کو په بدن کې خواره شو نو د دې نه 100% ماشوم به مري، د دې کې بیا بچ کني. نو امید لرم ستاسو به دا ویډیو د آګاهۍ ایز صدقه جاري به تاسو دا خوروئ چې خلکو ته ورسي چې کله ماشوم سپی وچیچي نو چې ډایرکټ هغه لستنې لګوي. Thank you.